د هغه ښځې ویډیو چې سیند ته یې ځان غورځولی دی د ځان وژنې کوښښ یې کړی دی. هغه په څه حال ده؟ آیا هغه مړه ده او که بچ شوې ده؟ که تاسو ځان خبرول غواړئ نو تاسو سره به دلته ټول تفصیل شریک کړم. قدرمنو او درنو دوستانو، نن یو چا موږ ته ویډیو راولېږله. دغه ویډیو کې دغه خبر کې ویل کېږي چې یو ښځې خپل خاوند سره په دې وجه جنګ کړی دی چې د بچو د اختر سامان یا جامې نه وي او خاوند نه یې بار بار د دې غوښتنه کوله، نو خاوند یې چې ورته انکار کړی دی، نو ښځه په تیش کې راغلې ده. خپل بچي هم را روان کړي دي او د یو اوچت سیند نه یې ځان غورځولی دی چې اوس مهال د هغې د مړي پیدا کولو دپاره ریسکیو شروع ده، یعنې اپریشن شروع دی، خو تر اوسه پورې هېڅ پراګرس مخې ته نه دی راغلی. اختر تېر شو، که چا پکې ښې جامې اچولې وې، که چا زړې اچولې وې، که چا نوې اچولې وې، خو اختر تېر شو. خو په داسې معاملاتو کې په کورونو کې په سړه سینه باندې سوچ کول پکار دي چې غربت ډېر زیات دی، غریبي ډېره زیاته ده، او داسې کارونه کول او په داسې خبرو باندې بیا ځان وژنه کول نو یقینا چې حماقت دی او کم عقلتوب